ګلبدين نايب ډیره مننه چې د افغان کرکټ اسوسییشن د مینوالو لپاره په دې ماسخوتن وخت راکو کور دی ودان لنن 15 کال مخکې غږیدلی وو ګلبدين جانا ما درنه پوښتنه کړې و چې ارمان دې څه ده تر ته ویل چې د نړیوال جام سیمی فائنل ته پایلو بد یاد نه کړ سیمی فائنل دی یاد ک درې لوبي پاتې دي ستاد ارمان ډیر نږدې شوی نه د پوره کېدو ته لومړی سرګي خو د افغان کرکټ اسوسییشن لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم بیا څنګه کې اختر مبارکي وایم ټولو ته واقعا څنګه مخکې تا یادم کړه وخت تیریږي خو دا داسې هغه دا کوم هدف چې موږ شروع کړی د کرکټ دا جرني چې کومه شروع شوې ده نو ارمانونه هم ډېر ول الحمدلله ډېر پوره سوي دي ډېر هغه خپل همت هم څومره کړی و او د خپلو د افغانانو په دوکانو په برکت باندې ډېر څه هم ترلاسه کړي دي خو د لوبغاړي او ارماني چې هغه ځکه چاته کم نه وای نو الحمدلله دا اوس کوم د کوم وخت کې مون قرار لرو افغانستان ټیم په کوم په صورت روان ده الحمدلله یعنی ډیر د شکر ځای ده خاص کر د مال لپاره ځکه زه ډیر وخت نه ټیم سره یم نو زه چې ګورم خپل لوبډله اړه اریو برخه کې ماشاءالله ډیر کار شوی ده نو خامخا لازمن د لوبغاړي لپاره به دا یو غټ ویاړ ځای چې هغه نه سیمی فائنل بلکې فائنل ته وځي او بیا فائنل وګټي نو ان شاء الله موږ د ټولو لوبغاړو نه یوازې د ما بلکې ټول لوبغاړو بلکې ټول د افغانستان د خپل افغانانو څومره چې ارمان ده نو ان شاء الله خپل کوشش هم ده او حتما خپل هڅه وکړو صحیح ګلبدين جان په دې نړیوال جام کې نوې مسؤلیت در سپارل شوی دی ون ډاون یا په دریم پوزیشن توپ وهنه ذهني پلوه څومره ورته چمتو یې څنګه احساس کوئ کو تاسو کو ګورئ د ما تیر څومره کیریر د ما میچونه وګورئ نو ما اکثر اوپن هم کړی ده ټیم لپاره د ضرورت په اساس باندې چې کله د ټیم ضرورت وي یا دا اوس زه دلته ټیم سره یعنی زه که ټیم کې لوبه کومه نو دا څه وړه خبره د افغانستان ټیم اوس هغه ټیم نه ده نو که اوس وګورئ ډېر ټیلنټ را روان ده افغانستان کې ډېر استعداد را روان ده افغانستان ډېر داسې لوبغاړي لري اوس نو دا د ما لپاره ځکه چې دغه آخري لسو کالو کې چې لوبغاړي وګورئ نو هغه لوبغاړو نه یوازې زه او نبي یم اوس نو دا د ما لپاره هم ډېره غټه خبر ده او ویاړ خبر ده او بل د ټیم په ضرورت په اساس باندې د کوچ او د کپتان چې کوم پلان لوبغاړي ته ورکړل کېږي نو هغه لپاره ما ورته نظام ده که هر پوزیشني نو هغه د ټیم ضرورت په اساس باندې ده نو ان شاء الله خپل کوشش کوم چې څومره کولای سم نو ان شاء الله کوم به ګلبدين جان زه مخکې د افغان لوبډلې یو ځوان لوبغاړي سره وغږېدم ما بیا ترې پوښتنه وکړه چې ارمان دې څه دی زما تمه دا وه چې دی به وایي چې یا پایلو به یا سیمی فائنل ده داسې هېڅ هم ونه ویل بلکې غبرګون یې دا و چې اوس وایي له افغان لوبډلې دا تمه کېږي چې موږ د سیمی فائنل ته وځو یا د فائنل ته لا وځو یا د لا وګټو څومره ذهني بدلون راغلی په تېرو 15 کالو کې په لوبډله کې په خپله د روحي پلونه ما یو 2009 کال نه وروسته ما یو مرکه کړې وه نو هغه کې ما نه پوښتنه شوې وه نو ما هلته ویلو چې زه چې کله د کرکټ نه ځمه یا د نوی نسل یا نوي ځوانان ته کرکټ موږ پرېږدو یا دغه کرکټ اوس الحمدلله موږ کرکټ ډېر ښه مخ ته روان ده نو ما دا ارمان ده چې افغانستان ټیم د دنیا په ټاپ 3 ټیمونو کې زه وګورم چې هغه که 1 ډے ده او که 20 ده ټیس خیر موږ دومره نسته میچونه خو زه غواړم چې افغانستان ټیم په هر دې دواړه فارمیټو کې په ټاپ 3 کې ووسیږي چې کله ته په ټاپ 3 کې ووسیږي نو ته به ته نور ټیمونه که هغه تا نه څومره لو رینک کې وي یا ټاپ رینک کې وي نو هغوی په دې پوهېږي چې دا ټاپ رینک کې اوس راغلی ټیم نو ته که زه ووایم یا یو لوبغاړی ووایي که ونه وایي نو دې باندې دنیا پوهېږي اوس افغانستان ټیم په کوم وخت کې کوم ځای کې قرار لري نو اوس د موږ لپاره هغه وخت ده چې باید لکه اوس هغه پریشر نه لرو موږ لوبغاړي هغه مخکې اوس کوم پریشر دی موږ یا به نړیوال جام ته راتلو افغانان هم خوشحاله ول چې افغانستان ټیم ده ښې لوبې دي او دې سره به دوی مورال جګېږي د کرکټ واقعیت ده هغه وخت د موږ لپاره د زده کړو وخت و اوس کوم وخت کې موږ قرار لرو دا د موږ لپاره دا نه چې موږ زده کړه وکړو ها زده کړې سره څنګ ته باید موږ هغه موقف ته ورسېږو چې هغه د موږ ټولو ارمان ده چې هغه نه سیمی فائنل ده بلکې فائنل ده خو بیا هم دنیا ټاپ ټیمونه دي سوپر 8 ته راغلي دا د موږ لپاره غټه خبر ده افغانستان لپاره فرست ټایم ده چې موږ نیوزیلینډ بیټ کړو نو ان شاء الله راتلونکي درې میچ کوم دي هغه هم ډېر مهم دي نو اول به دې میچو ته ګورو بیا وروسته ګورو صحیح په نړیوال جام خو بیا هم ښایي وروسته هم وغږیږو نور ورځو کې هم خو یو بل ښه خبر دا و چې سږ کال IPL ته ولاړې ګلبدين جانه
دا تجربه څنګه وه، څه دې ولیدل، څه دې زده کړل؟ کرکټ څومره بدل شوی؟ آی پی ایل کرکټ او هغه کرکټ چې 10 کاله 15 کاله پخوا کېده او ګلبدين نايب او محمد نبي او کریم صادق دوی کاوه، ډېر بدلون راغلی ګمان کوم. واقعیت ځکه دا ډېره ما لپاره ډېره داسې ځکه دا کیسه ډېره اوږده راځي، خو زه په لنډو کې وایم ځکه د هر لوبغاړي یو ارمان وي، که هغه د هر بخش لوبغاړی وي، یا که هغه فوټبال کې وي، که باسکټبال کې وي، که هر سپورټ هر بخش وي، نو هغه خامخا هغه خپل ګولز ته ګوري، خپل هدف ته ګوري. نو آی پی ایل په کرکټ په ساده باندې نن سبا واقعیت دا کرکټ ډېر بدل کړی ده، هم فاینانشلی اړخ ته وګورې، هم ټیکنیکل اړخ ته وګورې، هم د زده کړو خوا ته وګورې. نو کرکټ کې ډېر زیات بدلون راغلی دی. هغه د آی پی ایل زه وایم چې د آی پی ایل ځکه چې کوم سټنډرډ کرکټ هلته ده، نو د ما لپاره زه ډېر ځکه خامخا موږ دوستان راشي، نبي، نوین، ګرباز، دا هلکان لوبه کوي، نو موږ به چې کله کابل کې ناست وو یا موږ دوی میچونه کتل، نو هر لوبغاړي دا خواهش زه هم هلته باید واوسېږم. د خلکو دعاګانې به وي، د خپلو افغانانو دعاګانې به وي، خپل زحمت به و. نو هغه موقع ماته هم خدای راکړه، خو چې زه لاړم نو ما چې وکتل واقعیت د کرکټ ډېر بدل شوی ده او کرکټ ډېر پرمختګ کړی ده، او دا د موږ لپاره ډېر د موږ د لوبغاړو ډېر خوشقسمتي ده چې موږ تقریبا 9 لوبغاړي هلته لوبه کوو، او موږ چې هلته څومره زده کړه وکړه د موږ لوبغاړو، او څومره چې موږ کرکټ د دې سره هیلپ میلاو، زموږ کرکټ څومره ورځ تر بله مخ ته ځي. نو همدغه د لیګونو برکت ده. دنیا هر لیګ کې موږ لوبغاړي دلته آی سی پی ایل ته چې کوم دلته کریبین لیګ کې لیګ کېږي، دلته هم د موږ 15 هلکان هر کال لوبه کوي. نو دا د موږ لپاره ډېر یو ښه فرصت ده چې دغه ایکسپیرینس موږ خپل ټیم ته راوړو. نو واقعیت د آی پی ایل ډېر غټ کرکټ ده، ډېر غټ لیګ ده، نه یوازې چې دغه اوس د ما اول ځل انشاءالله امید ده چې مخکې هم زه لوبه پکې وکړم چې قسمت وي انشاءالله. نو ما په کرکټ کې او چې ما هلته وکاته، نو ما ډېر څه تر زده کړل، ځکه د هغه د لوبغاړي هغه فکر چې بدل شي، نو هغه اټومیټیک ګراوند کې ته هر څه تا چینج کېږي. دغه پوهه چې ځان سره د له هند نه راوړه، دغه تجربه دې چې له هند راوړه، ځوانو افغان لوبډلو ته به یې څنګه ورکوي؟ ځکه چې ته او نبي ښایي تر ټولو مشران سینیر لوبغاړي یاستئ په لوبډله کې، ځوانان خامخا له تاسې تمه هم لري، زده کړه هم درنه کوي. د یو سینیر لوبغاړي په توګه یو خو په میدان کې ستا مسؤلیت ده چې لوبه وکړې، له میدانه بهر څومره پام کوي پر ځوانانو هلکانو؟ واقعیت دا دې پورې نه ده چې موږ هر لوبغاړي ته ووایو چې ته باید دا وکړې دا ونه کړې، داسې هم نه ده، ځکه موږ خپله موږ اوس راشي ته موږ یو غټ برانډ ده، نبي دا یو غټ پلیران دي، دا هم داسې وړ دوی سره ته که ډریسنګ روم کې یا په ډګ آوټ کې یا په بس کې یا چېرته کښېنې ورسره، نو خامخا د کرکټ خبر راځي، کرکټ باس راځي. هغه تا یو خو ان فیلډ یا آوټ فیلډ دی، آوټ فیلډ بیا ډېر فرق کوي د لوبغاړي په لایف باندې. هغلته چې ته بیا وګورې چې والا دا یو سینیر پلیر دا لیګ کوي، فلانکي لیګونو کې لوبه کوي، نو هغه نه بیا تاله ډېره زده کړه کېږي. او زه موږ خپله اوس که زه ووایم افغانستان کې موږ ډومestic کوو، زه خپله ډومestic کوم، هر کار موږ ډومestic کې ګرین کپ د افغانستان چې کوم کېږي 2 کاله، اوس هغه کې ما مکمل لوبې وکړې. نو هلته ډېر څه لوبغاړو ته زده کړه ته پیدا کړي، که هغوی پوښتنه وکړي که ونه کړي، نو موږ الحمدلله لوبغاړي چې کوم لاندې لوبغاړي چې کوم دي، موږ دا ینګ جنریشن چې کوم روان دی، هغه ډېر کین دي، هغوی ډېر زر یو شی پک کوي، هغه ګوري لوبغاړو ته چې دوی څومره هارډ ورک کوي، څومره ایفرټ کوي، دوی په کرکټ کې څومره تغییر راغلی ده. نو موږ لوبغاړو کې ډومestic کې څومره لوبغاړي دي، یو ښه خبر ده په دې هلکانو کې چې هغوی پوښتنه کوي، هغوی خامخا یو شي پوښتنه کوي د ځان لپاره، چې یا لون لوبغاړو باره کې پوښتنه کوي چې نور لوبغاړي سره کم ته بیهیویر کوي، هغوی کرکټ سره کم ته پریکټس کوي. نو هغه شی چې موږ دوی سره شیر کوو، نو خامخا نو ډېر فرق راځي د لوبغاړي په کیریر کې، هغه په د کرکټ لایف کې هغه چې کوم سټرګل دی هلته کوي یا هارډ ورک کوي، نو ډېر هیلپ ورته پیدا کېږي. په دې کې خو دومره فرق نه کوي، کرکټ دومره ډیفرنس نه ده، که ټاپ لیول ته لاړ شي
مغه ټاپ لیګونه سي دي یا انټرنیشنل لیول ته راسي خو ټول نه ټف کرکټ سره ډومېسټک کرکټ ده ځکه ډومېسټک کرکټ ډېر ټف کرکټ ده نو بیا هم هغه وړ شان سي هغوی سره موږ شیر کوو او هغوی پوښتنه کوي نو هغوی لپاره ډېر هیلپ راځي اوس که تاسو وګورئ همدغه د لیګونو او دغه د موږ د لوبغاړي د لوبه کې هر چېرته ځي موږ کرکټ که تاسو وګورئ د افغانستان ټیم اوس تاسو وګورئ نو ماشاءالله ورځ تر بله مخ ته روان ده او علت یې همدا ده. بې له شکه د وروستۍ پوښتنې په توګه ګلبدين جانه د اول پړاو لوبې د افغانستان بهترینې وې تقریبا 3 بهترین لوبې وګټلې ویسټ انډیز سره چې لوبه کې کمې تېروتنې شوي وي فکر کوئ چې لوبډلې له هغوی زده کړه کړې ده هغه نیمګړتیاوو ته یې پام شوی دی او یو پلان سره به دویم پړاو ته راځي چې هغه تېروتنې تکرار نه شي. داسې په خامخا د موږ لپاره ځکه اول 3 لوبې موږ سره کم ته وکړې بیا اخري لوبه چې ویسټ انډیز سره ده نو چې کله ته ګټه کوې نو تا هغه غلطیانو ته فکر نه وي هغه هر څه کور کېږي پکې ورکېږي پکې چې کله ته میچ وبایلې نو بیا هر څه مخې ته راځي نو زه به دا ووایم چې دومره تشویش خبر هم نه ده دومره د فکر خبر نه ده ها غټ کرکټ ده اوس موږ ټاپ 8 ته لاړو خامخا چې کوم شیان چې موږ په آخري میچ کې یا موږ ونه کړل یا موږ نه ونسول دا نه چې موږ ونه کړل یا موږ نه ونسول هر هلک خپل ځي باندې خپله خواري وکړه خو دا ده چې کله ورکې هغه وخت فیور کې نه وي نو انشاءالله همدغه میسټیکس چې کوم موږ هلته وکړل نو انشاءالله هغه به نیکسټ میچونو کې به هغه به انشاءالله نه وي خپل کوشش به کوو بل دا چې موږ دلته پوره یو سټاف لرو په هر شي ته ډېر په دقیق ګوري خپله کپتان او نوي ورسره څنګ کې کوچ سټاف ده نو دا هر شی موږ ته په دقیق باندې وایي نو انشاءالله موږ زه خوښ یم اول راوند نه چې موږ سره کومه لوبه وکړه نو انشاءالله په دویم راوند کې به انشاءالله ډېر بهتره وي انشاءالله. ګلبدين جانه له تا ډېره مننه ستا د بریاو په هیله او د نړیوال جام کې ولې دې وروسته د افغان ملي لوبډلې د لا ډېرو بریاو په هیله کور دې ودان.